ولا مختصه ویډیوګانې سمه نه تعقیب کړې نن د ویډیو پر یو کې راغله نو ما وی پوښتنه وکړم هغه لایف راغلی وي سړی د امازون په باره کې ته کورس ورکوي یا کوم معلومات ورکوي سړی کوم ځای نه پیل وکړي زده کړې ته څومره ضرورت دی سړی باید څومره تعلیم مقصد ولري امازون کوم ځای نه شروع کېږي سړی باید بلد وي نه بلد لږ معلومات پرې راکړه اول ابتدایي معلومات یې امازون له کوم ځای نه شروع کېږي امازون اوله کې یو انګېزه غواړي چې ته تصمیم ونیسې چې ته په رښتیا غواړې امازون شروع کړې که نه ډېر خلک دي یو قسم احساسوي چې زه باید امازون شروع کړم زه باید آنلاین کاروبار شروع کړم خو عمل کې هیڅ شی نه کوي اقدام نه کوي نو دې په خاطر یو قوي اراده پکار ده اول تر ټولو غټ شرط یې دغه ده له هغې وروسته ته په اسانۍ سره یوټیوب ته ځې هلته لیکې چې زه څه ډول امازون خلاصولی شم اکاونټ څه ډول جوړېږي د هغې مربوطه ویډیوګانې ګورې اکاونټ جوړولو ویډیوګانې تقریبا 2 یا 3 ویډیوګانې چې وګورې ته کولی شې په نیم ساعت یو ساعت کې اکاونټ جوړ کړې هر وخت دې چې اکاونټ جوړ کړو بلې مرحلې ته ځې چې زه پروډکټ څه ډول لیست کړم او څه شی خرڅ کړم خلک په د پروډکټ پیدا کولو لیست کولو کې ګیچ کېږي چې زه څه شی باید خرڅ کړم څنګه یې خرڅ کړم څومره پیسې ورته پکار دي یو مخکې مې مثال ورکړو یو ځل بیا تکراروم شاید نوي ملګري راغلي وي هغوی به مو واوري مثلا دغه یو ګلاس دی ته کولی شې په امازون کې د دې ګلاسونو څخه یو دانه ګلاس خرڅ کړې په امازون کې چې په دې ګلاس باندې $1 مصرف هم نه راځي یعنې په ابتدا کې په شروع کې تر څو ته سیستم سره ځان بلدوې $1 جمع هغه $9 چې ته اکاونټ د خلاصېدو دپاره ورکوې یعنې $40 کافي او شافي دي تر څو ته تصمیم ونیسې چې امازون شروع کړې دا چې وروسته په تا باندې څومره مصارف راځي څه ډول پروډکټ انتخابوې هغه وروسته د تا د تجربو د تا د پوهې د تا د زده کړې نه وروسته معلومیږي پوه شوې زیارمل صاحب ډېره مننه یعنې زیاتې پانګونې ته ضرورت نشته مثلا سړی غواړي کوي هوډ